د نن ورځې تازه او مهم خبر دوستانو پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ناپېژانده وسلوالو په پېښور ښار کې په ډزو یو پولیس افسر وژلی دی. د دغه برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستی. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو را سره تر پایه وګورئ. زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. پر پاکستاني پولیسو د بریدونو دوام. تازه ناپېژانده وسلوالو په پېښور ښار کې په ډزو یو پولیس افسر وژلی دی. راپورونه وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې ناپېژانده وسلوالو پر پولیس سرتیرو ډزې وکړې چې له امله یې د پولیسو یو افسر وژل شوی دی او یو بل تن احمد ګل ژور ټپي شوی دی. نوموړی سمدستي توګه د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی. د برید وروسته وسلوال له سیمې تښتېدلي دي او په سیمه کې ځایي پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي، خو دوی په تېښته بریالي شوي دي. بل لور ته د یاد وسلوال برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو د TTP ویان محمد خراساني پر غاړه اخیستی دی او وایي چې دغه برید دوی ترسره کړی او دا یو پلان شوی برید و.